د پاکستان پوځي رژیم له لوري پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو د وروستیو بریدونو په تعقیب د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د ملګرو ملتونو د سرمنشي سیاسي مرستیال روزمیری د کارلو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې امیر خان متقي د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو په اړه په افغان خاوره کې اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په دې بریدونو کې ملکي وګړي په نښه شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه زیاته کړې چې په افغانستان کې هیڅ وسله واله ډله شتون نه لري او ټول لوري کولی شي د وروستي هوایي برید له ځایه لیدنه وکړي او حالت له نږدې وڅېړي. میرمن د کارلو هم په دې بریدونو کې د ملکي وګړو پر مرګ شوبلې خواشیني څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې د هوایي بریدونو موضوع به د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو او ټولو اړخونو سره شریکه کړي. په دې ټلیفوني مکالمه کې د هیواد د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان لخوا د وروستیو هوایي بریدونو په هکله چې پکې ملکي وګړي په نښه سوي خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او یاد یې کړه چې د تیرو 4 کلونو په جریان کې د پاکستان له لوري په داسې مکررو بریدونو کې یوازې ملکي وګړي په نښه سوي دي. همداراز په یادو بریدونو کې هیڅکله داسې کوم وسلوال نه دی وژل سوی چې پاکستاني لوری د شتون او په نښه کولو ادعا کوي چې دا د پاکستان له لوري پر افغانستان تورونه بې بنسټه ثابتوي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په افغانستان کې وسلوالې ډلې شتون نه لري او د کور ډیپلوماتیک په شمول ټول اړخونه کولی سي چې د وروستي هوایي برید ځای ته ورسي او وضعیت له نږدې وارزوي. همدارنګه اغلي ډیکارلو په وروستي برید کې د ملکیانو تلف کېدلو باندې خپله ژوره غمرازي ښکاره کړه او ویل چې د هوایي بریدونو موضوع به د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو او ټولو اړخونو سره راپورته کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل باقائی په یو خبري ناسته کې د ایران او افغانستان ترمنځ اړیکې مثبت او د پراختیا په حال کې وبللې. د بهرنیو چارو وزارت ویاند همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو سرحدي ننګونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر حل لارې د خبرو اترو له لارې یې ټینګار وکړ. د ایراني چارواکي هم زیاته کړې چې تهران له دواړو هیوادونو سره د نږدې اړیکو په پام کې نیولو سره چمتو دی څو د کړکېچونو زیاتېدو د مخنیوي او د اختلافونو د کمولو لپاره رغنده رول ولوبوي. نگران این وضعیت هستیم. حق هم داریم نگران باشیم به خاطر اینکه هر دو کشور همسایه و مسلمان ما هستند و بروز تنش، تشدید تنش بین این دو کشور آثار و تبعاتی فراتر از این دو کشور خواهد داشت. توصیه همیشگی ما گفتگو، خویشتن‌داری و تلاش برای رفع اختلافات از طریق دیپلماسی. آمادگی خودمون هم اعلام کردیم همیشه برای استفاده از مساعی جمیلمون جهت جلوگیری از تشدید تنش‌ها. په همدې حال کې د افغانستان په چارو کې د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي آصف دراني اعلان کړی چې اسلام آباد په تیرو کې د کابل حکومت ته د دوست په خطاب کولو سره د محاسبې تېروتنه کړې وه. د پخوانی پاکستاني ډیپلوماټ هم زیاته کړې چې اسلام آباد ته لرله له دې سره چې اسلامي امارت یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته رسیږي د دواړو لورو ترمنځ امنیتي همکاري پیاوړې شي. خو وروسته بدلونونه وښودله چې ننګونې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. این غلطی طرف پاکستان شده که اونا این فکر کردن که طالبان دوست پاکستان هست. ریشه اکثر از مشکلات همین پالیسی های ناسنجیده شده پاکستان می باشد. امارت اسلامی بر استقلال و تمامیت ارضی کشور همیشه تاکید داشته و پاکستان هم باید از سیاست مداخله و فشار بگذرد، احترام متقابل و همکاری های همه جانبه را روی دست بگیرد. له دې سره هممهاله د سویلي اسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو په پایله کې د ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د ملکي وګړو د مرګ شوبلې په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بشري حقوقو بنسټ ټینګار وکړ چې دا پیښه باید په شفاف، خپلواک او بېطرفه ډول وڅېړل شي څو مسؤلیتونه روښانه او د قربانیانو لپاره عدالت تامین شي.